نو ته به لمن راوالې چې خان مخکې دې په شاتو ګنده دي. رحمان بابا وایي چې په بازار د نابیناو جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو دي، په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پېښور درې واړه یو دي. په بازار د نابیناو جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو دي، په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پېښور درې واړه یو دي. دا خبره 300 کاله مخکې کړې معلوم کیږي چې دا پېښور د پخوا نه داسې د ظالمانو زیر اثر را روان. نو نن سبا عزیزانو د نعت خان کوم یو ها د په دې نعت ډېر ښه نظم ووی، خو په دې نظم کې 1000 روپۍ دارالعلوم دپاره ټکی پکې وي. دا ټکی مې خوښ نه و، دغه مې خوښ نه و. دارالعلوم خوشحالي ستا د 1000 روپو په چندې کې نه ده. د دارالعلوم تقاضا او خوشحالي دا ده چې دې کې کم قانون پڑھاویږي چا د ملک قانون شي. دا د ملک قانون شي چې دا کتاب د ملک قانون نه وي. عزیزانو دا ملک د سړي د زامنو ملک نه دی. ځکه چې ستا په ملک کې شرافت، معززتوب دا څه شی دی؟ شریف او معزز نن هغه چاته ویلی شي چې هغه بنگله لري، موټر لري، جایگیر او دولت لري، هغه ته شریف ویلی شي. اگر که ګونګی وي په خبره نه پوهیږي او نه په خبره کولی شي، لیکن چې دولت لري لوی معزز ګڼلی شي. لکه رحمان بابا وایي چې خبرو پوهیږئ، وایي دینداری او مالداری د سره لري. ما مالدار سړی دیندار لیدلی نه دی، چې پیسه ور سره نه وي خود غریب دی. ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. غریب سړی که د 1 کروڑ روپو خبره وکړي، هغه په 1 کنجکه څوک نه اخلي، او مالدار سړی چې غلو خوري آشاتی. اول تاسو دې ځان ته وګورئ، که ستاسو په دې وطن کې یو خان او نوابي او داغه دا وخت کې په دې غلو ګندی، نو ته به لمن راوالې چې خان وخت کې دې په شاتو ګنده دي. دا بیا به ملا ولا خپله لمن، زمونږ خو دا لمن هم ډېرې لوی لوی که نه سمې درستخانون داسې به یې وله پاک. او غریب سړی که رښتیا شات خوړلي او چرته په دغه ځای راوبېده، نو اول به ملا ورته وایي چې پلیته ول دې د خولې نه بیګ. نو ځکه د پښتو یو عظیم بزرگ او یو عظیم رهنما هغه وایي چې پیسه ور سره نه وي خود غریب دی. ما غریب سړی هوښیار لیدلی، غریب سړی هوښیار نه کوي. داغه هوښیارتیا څوک په 1 کنجکه نه اړي. اوس تاسو اندازه وکئ، ما
شیخ صاحب کینه ته نقشه ما جوړاوه تاسو اندازه وکړئ چې په دې مجلس کې یو لوی عالم د زمانه او یو لوی بزرگ او تقوادار د زمانه عام راشي او تقریر کی یا تاسو ته خبري وکي او زمون چیف منسٹر صاحب ارباب جهانگیر خان هم راشي او تاسو ته خبري وکي نو خبري به د چا په غاور او رښتیا وای چاچا کې څه درک لګي چیف منسٹر صاحب را روان چیف منسٹر عزیزانو قرآن کریم د خدای کلام او د خدای کلام د لوی غنی او د لوی ذات کلام هغه زما په سینه کې دی نو چې څومره رالیګون کې لوی دی نو دومره کلام هم لوی دی ٹھیک ده جی چې څومره رالیګون کې لوی دی دومره کلام هم لوی دی دویم شی حدیث دی چې څومره ویون کې لوی دی دومره کلام هم لوی دی په دې کائنات کې بلم لا څوک شته چې داغه خبرو له به اهمیت ورکړی شي بل څوک شته که اهمیت ته نو د خدای خبرو ته دی او که اهمیت ته نو د جناب محمد رسول الله خبرو ته والله العظیم اغه یو عاشق وای چې داستا په تماشیم خبر شوی چې داستا په تماشیم خبر شوی نور خبر په تماشه د عالم نیمال چې داستا په تماشه یو ځل خبر شوی ما په خدای قسم چې نورې تماشې ماته یې څه کوي نورې بلا چرته تماشې شته عاشق سره په معشوقي یو نظر پرېوته خدای قسم چې د ټول کائنات په بادشاہي باندې ورنکي یو نظر اوس عاشقان چرته دی او معشوقه چرته ده